خامخا پر انسان باندې تکلیف راځي. کله کله سړی په مریضۍ کې مایوسه سي، د اډونو د دردونو څخه په عذاب سي، د سر د درد څخه په عذاب سي، د بدن د درد څخه په عذاب سي، نو دا ناروغي دونه باندې زیاته سي چې دی مایوسه سي. دا د انسان غیر اختیاري ډېر مایوسه سي، د مرګ هیله یې پیدا سي چې مړ سوی وایي. نو احادیثو کې راځي سړی به د مرګ تمنا نه کوي، د مرګ غوښتنه به د الله څخه نه کوي چې ما یا الهي مړ کړي، بس بلا مې مړ کړه یا الهي، د دنیا ژوند را باندې تنګ سو. لکه دا بعضې خلک شاید داسې وي چې تکلیف ورباندې راسي نو بس دی دا دعاوې کوي چې بس الله پاکه نور مې ژر د دنیا څخه در واخله. د مرګ دعا به نه کوي سړی، د مرګ تمنا او امید به نه کوي. بلکې علما وایي که چیرې داسې وي چې ډېر په تکلیف سي او د آخرت خواته یې ډېره هیله او امید پیدا سي، نو به دا وایي اللهم احییني ما كانت الحیات خیرا لی وتوفني ما كانت الوفات خیرا لی. یا الهي که مې ژوند په خیر کې وي نو ژوند راکړه، او که به مې مرګ په خیر کې وي نو یا الهي مرګ راته راوړه. دغه نه قدر اجازه علما ورکړې. داسې براه راست مستقیما به سړی دا نه وایي چې یا الهي بس نور زما په حق کې مرګ خیر دی، الهي مړ کړه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعلیم الاسلام رادیو.